شاهنواز یم شاهنواز رباب افیشل نه د ګوتو لاس تیزولو دپاره یو ضرب دی، سکیل هم دی، ضرب هم دی، مطلب ستاسو د ګوتو هغه پرم پکې راځي. الټه سیده ټکونه دي، په یو سټپ کې 4 ټکه دي او 4 ټکه به چې کوم دی نو مطلب دی چې 2 الټه دي 2 سیده دي، وړاندې سیده دی، بیا الټه دی، بیا سیده دی، بیا الټه دی. د دې لاندې طرف نه تللي ټول بره، نو اول به لږ غونډه کې تیز موشن کې وګو، بیا به تاسو ته سلو کو صحیح شو. سکیل لې په دې کې بس صرف معمولی د ګوتو استعمال لې او دلته کې د ګوټې الټا سیده استعمال لې، بس یو ټک پاس ته بل لاندې، یو پاس ته بل لاندې. نو اوس ورته ګورئ ښه سلو دی. دا یو چې کوم دی نو وړاندې سیده دی، سیده الټا سیده الټا صحیح شو. او پردې ته هم خیال کوئ چې یارې پردې له ستاسو ګوته په ځای ځای باندې ورسي، نو دې پرم سره به ستاسو ګوتې هم بیا برابر شي. ګوره ها، سیده الټا سیده الټا، بیا دلته نه بیا واپس ګوره سیده الټا سیده الټا، اخیری ټک د الټا راځي صحیح شو. بیا دلته نه سیده الټا سیده الټا، بیا سیده الټا سیده الټا، بیا داخته دی نه سیده الټا سیده الټا سیده سیده الټا سیده الټا، بیا سیده الټا سیده الټا صحیح شو. ستاسو ګوتې تیزیږي، لاس مو چاقېږي، نو هغې سره سره به موټی هم ستاسو ځای ته کېږي، بل ټک به هم په ځای باندې راځي، هر یو پرم به چې کوم دی نو مطلب ستاسو برابر شي. بیا ورته یو پیروږي ښه سلو ګوره ښه دلته ته په ګوتو هم کوم په ګوتو کې به چې کوم دی نو د شهباز استعمال نشته، نو الټه سیده به چې کوم دی ته په خوله باندې دا کوم صحیح شو. ګوره سیده الټه سیده الټه صحیح شو. الټا سیده به تاسو هلته په شهباز کې ورسره اخلئ صحیح شو. سیده به د پاس نه الټا به د لاندې نه، بیا به دلته نه راکوئ سیده الټا سیده بیا الټا صحیح شو. اخیری ټک الټا راځي، بیا دلته نه ګوره سیده الټا سیده الټا صحیح شو. بیا به دلته نه شروع وکړئ سیده الټا سیده الټا، بیا دلته نه به دغه کې سیده الټا سیده الټا، بیا سیده الټا سیده الټا. بس همدا هغه سکیل دی چې څومره هم نوي ملګري راځي ځان سره چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لینک شیر کوئ ځان له خپل اکاونټ ته، او انشاءالله کوشش وکړو چې څومره نه کېږي څومره پورې موږ سره راځي نو لازمي به تاسو ته شیر کوو، او کومنټس کوئ چې چا څه فرمایش انشاءالله مې پوره کېږي. بس صحیح شو. والسلام.